ځان ګرول په مانځه کې څنګه دی؟ ځان ګرول په مانځه کې نقصانی دی، مونځ ته نقصان ورکوي. مونځ د خشوع د خضوع مقام دی. الله پاک د انسان به ډیر په عاجزۍ او په تواضع سره ودرېږي. حدیث کې راځي، حدیث د جبریل باندې مشهور دی. د حدیثو په کتابونو کې بخاری شریف کې مول کې راځي، د نورو کتابونو کې جبرائیل امین علیه السلام د رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه، مل احسان، احسان څه ته وایي؟ نو زمونږ استاد خوږ پیغمبر ورته جواب ورکوي، ان تعبد ربک کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. په عبادت کې داسې کیفیت پیدا کړي چې گویا چې ته الله ګوري، او کدا سے کیفیت د پیدا نه حالت د مشاهده ته اون رسیدي، حتی اقل دا سے کیفیت پیدا کا چې دا سے عبادت کې چې فإنه یراک، دا الله تا ویني. نو چې څوک د الله مخ ته ولاړ وي، الله سره په خبرو کې وي، او د کله یو ځای ګرځي او کله بل ځای ګرځي، نو دا څومره د ادب خلاف دی، دا څومره مانځه ته نقصان ورکوي. د یو بادشاه مخې ته ولاړي، د یو مشر سړي مخې ته ولاړې، نو څومره سړی په ادب او په عاجزۍ ودرېږي. نو الله مخې ته ودرېږو، او کله یو ځای ګروه او کله بل ځای ګروه، دا مونځ ته نقصان ورکوي. نقصان صحابو کې داسې واقعات شته. یو دوه صحابه دي، وایي زمونږ د پیرې نوبت و، نو ځان سره مشوره وکړه خپلو کې چې یو به وده شو او بل به پیره کوو، که دواړه پیرې ته کینو نو ستړي کیږو، نو نوبت سره به پیره وکړو. دا یو صحابي وده شو، بل صحابي پیرې ته کېناست. نو ځان سره فکر وکړو چې چې ناست یم، راځه عبادت وکړه. مونځ ته ودرېده او سورې کهف شروع کړ. نو دشمن په نښه که او دی وویشته، زخمی شو، وینه د وجود نه ځي. نو دا صحابي وایي شوق مې دا و چې دا مونځ لنډ نه کم، دا سورې کهف تر آخره پورې تلاوت کم. وجود زخمی دی، وینه تویږي، او دی د زخم او د درد احساس نه کوي، ځکه الله ته ولاړ دی. دا شان د صحابه کرامو دی. وایي خود یره را سره دا وه، داسې نشي چې دا دشمن راشي او زما دا ټول ملګري شهیدان کی. نو دی وجې نه مې وایي مونځ را لنډ که او سلام مې وګرځو، ورنه مونځ مې نه لنډو، مونځ مې اوږدو، خوند یې راکو. یعنی هدف دا دی چې په مانځه کې زخمی کیږي، وینه د وجود نه ځي، خو هغه په دې نه دی خبر، ځکه الله ته ولاړ دی. او زمونږ چې ولاړ یو مچ خپو باندې نه یي، نس هغه ځینه یو نیم کسان هغه ځینه پسې ښکته شي، خپه وګرئ، که ښکته نه شو نو بلې خپې سره خو ګرئ. دا یوه خبره اوچته کي، بله خپه بې ګرئ. دا زمونږ دغه دی. کله سر سره لوبې، کله ګیرې سره لوبې، کله واسکټ سره لوبې، کله دسمال سره لوبې، کله ګوتو سره لوبې، او فکر خو محاسم مصروف دی بل خوا. دا زمونږ استاسو د مانځه کیفیت دی. نو ځکه خوند او لذت نشو اخیستلی موږ د عبادت او د مانځه نه. یو تابعی دی، مصنف ابن ابي شیبه کتاب دی د حدیثو، هلته د واقعه راځي. دی مریض شو، خپې زخمی وه، نو ډاکټرانو دا تجویز کړي چې د خپه د قطع شي. اوس هم یو نیم مریضان د شکر مریضان وي یا نور مریضان وي چې د دا مرض پیشرفته شي، زخم نه ښه کېږي، نو ډاکټران وایي چې خپه دې ورته قطع شي چې دا نور وجود ته سرایت ونه کړي. کېږي هم داسې اوس هم که نه، خو هغه زمانه کې وسایل دومره پیشرفته نه وو. نو دته وویلی شو چې دی باید یو ګلاس یا نیم ګلاس شراب وڅښي. دا د ډاکټرانو طریقه وه چې دی نیشه شي او موږ ته د خپه قطع کړو. دی بزرګ وویلی چې نه، شراب نسکم. وایي نو وجود دی په خطر کې دی، وایي بس مرګ قبول دی، خو شراب نسکم. بالاخره فامیل دوستانو پې ډېر بوج واچو چې دا خو ته ختمیږي، مړ کېږي، شریعت اجازه درکړی دی چې د حلالو تداوی ممکن نه وي، نو بیا حرامو نه بقدر ضرورت مشکل نشته، ولې داسې کوي؟ بالاخره د وویل چې ډاکټرانو ته زه طریقه ښیم، شراب نسکم، خو زه ورته طریقه ښیم چې هغوی دې زما خپه پرېږي. وایي دا څنګه؟ وایي زه 2 رکاته مونځ ته ودرېږم. 2 رکاته 2 رکاته نفل مونځ کوم.
نو چې کله زه سجدې ته لاړم ډاکټران دې راشي ورستو طرف نه دې زما خپقته کی زه د سجدې په حالت کې الله سره په راز و نیاز الله سره په خبرو کې یم زه بالکل په ځان نه پوهېږم که زما وجود هم ټوټه ټوټه شي نو زه دې خوند وړم ځکه زه الله سره په کلام کې یم د الله سره خبرې کوم سجدې په حالت کې دې راشي زما د خپقته کی زه نه خبرېږم په دې باندې دا د بزرګانو حالاتو او موږ ته وګوره ولاړ مانځه کې یو فکرونه مو چرت او فکر مو کم ځای کې وي دا زموږ حالت دی الله پاک دې ورحمېږي مسئله دا و چې ځان ګرول خاریدن وجود این نقصان دهنده است به نماز توجه فکر خدا اگر یگان دفعه عذر بود که بیخی فکر خراب میکرد که باید یک دفعه گوهم به اندازش خو اما ای تو عادت به جور نشوه بدون عذر خاریدن وجود این نقصان دهنده است به نماز